السلام علیکم شیخ صاحب، مونږ یو د دې سوال تپوس کوو چې لکه مونږ ډیوټۍ کیو کنه لکه او مونږ پینټ شرټ اچولی نو د پینټ کې مونږ مخې ته جیب یې دی کې خو لکه مونږ سره بیانونه مې دیني خبرې لکه دا چې د پینټ په جیب کې مونږ دو مخې ته نو ښکته لکه د ورون باندې راځي نو لکه دا جایز دی که نه دی؟ د دې جواب مونږ له راکړئ، جزاکم الله خیر. سوال یې کړی و چې موږ سره موبایلونه دي او موبایلونه په جیب کې دي او په عورت باندې بعضې وخت لګېږي دا موبایل، او په دې موبایل کې بعضې وخت آیتونه به وي، حدیثونه به وي، ښه خبرې پکښې کې وي، تبلیغات پکښې کې وي. نو دا کار جایز دی که نه دی جایز؟ نو په دې کې شک نشته چې دا شیان چې په موبایل کې دا ښکاره نه دي. دا لکه چې ما او ستا په سر کې قرآن دی، حدیثونه دي، نو که یو سړی خپل سر یې لاندې واچول هېڅ پروا نه کړي، دا کوم حرمیت نه لري، نو د دې لپاره دا شی ښکاره نه دی. خو مهم دا دی چې ښکاره شیان چې ذکر د الله پکښې کې وي، یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه پکښې کې وي، یا د علماو قال الله قال رسول خبرې پکښې کې وي، یا آیتونه پکښې کې وي، نو دا جایز نه دی چې انسان عورت ځایونو ته واچوي، یا مثال د خبره مردار ځایونو کې ځان سره یوسي. والله تعالی اعلم. السلام علیکم شیخ صاحب، یو سړی چې مطلب دا تعویذونه کوي، دا تعویذ مطلب د ملا صاحب ورکوي، دا مریض چې ورسي، دا تعویذ جایز دی که نه دی جایز؟ دا خلک د دې یو کاروبار جوړ کړی دی، دا تعویذ جایز دی که نه دی جایز؟ مطلب هغه ملا د پیسو خواهش کوي، دی پیسې ورکوي او یا پسه راوله یا چرګه راوله یا غوا ماله راوله یا پسه راله راوله یا توره چرګه راله راوله، دا تعویذ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ مثال بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو ورور سوال یې کړی و چې تعویذ کول جایز دی که نه دی جایز، او که پیسې سړی پر تعویذ باندې اخلي دا ورته جایز دی که نه دی جایز؟ تعویذونه دوه قسم دي، یو هغه تعویذونه دي چې حسابات پکښې کې دي، یا خطونه پکښې کې دي چې هېڅوک سر نه خلاصېږي، دا څه معنا لري، یا رقمونه پکښې کې دي، دا جادو تعویذونه دي. په دې کې د علما اجماع دی چې دا شرک دی او کفر دی، په دې کې شک او شبهه نشته. د دغه دپاره په حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه روایت راغلی دی ان الرقى والتمائم والتولة شرک. نو د هغه دمونه، هغه تعویذونه، هغه تیوله چې خلک خاص د تعویذونه کوي د محبت د مینو دپاره، دا ټول شرک دی. د حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منصوصی خبره ده چې په دې کوم شک او شبهه نشته. لیکن علماو کرامو اختلاف په هغه تعویذونه کړی دی چې صرف پکښې کې قرآن وي، هغه آیا جایز دی که نه دی جایز؟ او هغه صحیح خبر هم دا دی چې د قرآن تعویذونه هم جایز نه دی په درې دلیلونو سره. اول دلیل دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه کم ثبوتیت نه لري. دویم دلیل دا دی چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دم راغلی دی، په قرآن سره دم یې کړی دی، په خلکو باندې دعا یې کړی دی، پر خلکو باندې تعویذ نه دی راغلی. دریم دلیل دا دی چې قرآن کریم مکرم شی دی، یو سړی تعویذ قرآن تعویذونه اخلي، خپل په غاړه کې اچوي د نجاست په حالت باندې او مرداري ځایونو ته ننوځي، نو دا جایز نه دی. هغه وایي زه په پوښ کې اچوم، په پوښ کې اچول په دې باندې دا معنی نه کوي چې قرآن جایز دی او انسان ځان سره مرداري ځایونو ته یوسي یا مردار د جنوب په حالت باندې ځان سره وساتي. او د ابراهیم ابن یزید ابن قیس النخعی حدیث راغلی دی چې دی وایي کانو، یعنی د عبدالله بن مسعود شاګردانو، یکرهون التمائم كلها من القرآن وغیر القرآن. اما هغه حدیث چې راغلی دی د بیبي عایشې د عبدالله بن عمرو بن العاص چې دوی قرآن شریف لیکل او د کوچنیانو په غاړه باندې اچول، هغه اسناد ضعیف دی. اولا دیوم که صحیح هم سي نو مراد ورڅخه دا دی چې دوی د دې دپاره د هلکانو په غاړه کې اچول چې دا قرآن د یاد کې، د دې دپاره نه اچول چې دوی په دې باندې دم کوي یا تعویذونه دي، دا تعویذونه ورته فایده کوي. د دغه دپاره موږ وایو چې بهترین لاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاره دی، په هغه باندې موږ تاسو باید تک وکړو. اما هغه تعویذونه چې خلک په هغه باندې بازار جوړ کړی دی او قیمتونه خلکو څخه نه اخلي، دا تعویذ د پلاني شی دپاره دی، دا پلاني تعویذ د پلاني شی دپاره دی، دا د بدعاتونو د شرکیاتونو د رواج
د خوا نه روان دی په خلکو کې. نو د الله تبارک وتعالی نه غواړو چې دا شیان د مسلمانانو د مابین نه ورک کړي. والله تعالی اعلم. صلی الله علی نبینا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب څنګه شیخ خیرات دی؟ شیخ صاحب د یو پوښتنه مې درته کوله، داسې چې په خلاص خوله کې د څوک روژې یا زنانې یا نارینه د روژې نیسي چې پیشلمۍ د شپې وکړي، د هغه بعد تهجد لمونځ کوي، په دا کې په نیت کې به د شپه یادوي، د تهجد وخت به یادوي که د پیشلمۍ وخت یادوي؟ دا یوه پوښتنه مې درته کوله، دا خو راوړه. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زموږ تاسو ورور پوښتنه کړې وه چې یو سړی د شپې د خوا پورته کېږي او لمونځ کوي، د دې نیت به څنګه کوو؟ یو قیام اللیل دی، یو تهجد دی. قیام اللیل هغه لمونځ ته ویل کېږي چې د شپې د خوا ته لمونځ کوي، پس له ماخوستن تر سهاره پورې دې ته قیام اللیل ویل کېږي. اما که چېرې یو سړی خوب یې وکړ او بیا پورته شو د خوب نه، بیا دې ته تهجد ویل کېږي. نو که نیت د تهجد دی وکړي هم صحیح دی، که نیت د مطلق نافله دی وکړه هم صحیح دی. والله تعالی اعلم. السلام علیکم شیخ صاحب، د چا چې روزي حرامه یا حرامې خوړلي د هغه لمونځ قبلیږي که نه قبلیږي؟ چې مطلب ګرد عمر یې ژوند کاروبار د حرام وي، د هغه لمونځ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ مطلب دا روزي حلاله ده، د روزي سره مطلب لمونځ یې صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ مطلب چې کاروبار یې حرام وي. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زموږ تاسو ورور سوال یې کړی و چې د یو چا پیسې او روزي حرام وي او د حرام خوراکونه کې وي، د حرام مال ورسره دی، پوشاکونه کې وي، ځای کې وي، نو د هغه سړی لمونځ او روژه قبلیږي که نه قبلیږي؟ په دې کې د علما اتفاق دی چې د غل لمونځ د غل روژه صحیح دی، لیکن یو صورت کې اختلاف د علما راغل دی که یو سړی غلا یې کړی وي او د غلا په جامې باندې لمونځ کوي، یا د غلا په اوبه باندې اودس کوي، یا د غلا پر ځای باندې دی لمونځ کوي، نو امام احمد صاحب رحمه الله وایي چې دلته لمونځ نه صحیح کېږي، او اکثر علما وایي صحیح کېږي. نو که نه صحیح کېږي یا صحیح کېږي، خو ګناه پکښې کې شته. موږ تاسو په دې کې باید یقین راوړو چې لمونځ او روژه شرطونه ارکانونه مکمل وي، واجبات پکښې کې وي، نو هغه امید شته چې الله قبول کړي. اما روزي حرام خوړل یا غلا کول یا په سود باندې پیسې ځان ته حاصلول، دا ټول مستقل حرام کارون دي، باید چې مسلمان دې شیان څخه لرې وګرځي. رالو په دې باندې که چېرې یو سړی روزي یا پیسې حرام وي، نو د هغه صدقه یا د هغه نیک کارونه چې پیسې باندې کوي، یا نیک کارونه چې په هغه حرام مردار شی باندې کوي، یا حج کوي په هغه مردار پیسې باندې، هغه صحیح دی که نه دی صحیح؟ صحیح خبره دا دی چې د هغه سړی صدقه، د هغه سړی حج او عمره چې په حرام مال باندې کړی وي صحیح نه دی. والله تعالی اعلم. السلام علیکم شیخ صاحب، څنګه خیرات جوړ سره شری؟ شیخ صاحب پوښتنه مې دا ده چې د یو سړي مال حرامي او هغه مال یې په حرامه لاسته راوړي، چې یعنې سړی په خبر یې چې دا سړي یا ناجایز کړي دي یا د چا څخه بند کړی دي، یا مثلا مال په حرامه طریقه لاسته راوړی دي، او د دغه سړي څخه بیا سړی شی غوښتن څنګه دی چې مثلا د ماجت په باره کې یا مثلا د نور ضروراتو خیراتو صدقات وغیره وغیره په باره کې سړی بیا ورته ودرېږي، یا مثلا څه شي غوښتنه جن وکړي، د دغه سړي شی بیا څنګه دی؟ سړي ته جایز دی جن واخلي او که نه جن واخلي؟ په شریعت کې د دې څه حکم دی؟ په دغه باره کې دې څه رڼا پر واچوله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام ورحمة الله وبرکاته. ورور سوال یې کړی و چې یو سړی حرام مال لري، آیا جایز دی چې موږ د هغه څخه خیرات وغواړو یا پیسې ورڅخه وطلبوو د دې لپاره چې موږ جماعت جوړو یا بل کوو یا بل کوو؟ نو خبره دا دی چې هر انسان چې د ټول مال حرام وي، د هغه څخه پیسې اخیستل جایز نه دی، خصوصا د مسجد لپاره یا د قرآن شریفونو لپاره. اما هغه سړی چې حرام مال هم لري حلال مال هم لري، بیا یو خلک وایي چې راځي خیراتونه وکړي د مسجد لپاره یا د قرآن شریفونو لپاره، نو بیا دی هم راځي خپل مال هم په دې کې برخه اخلي او په دې کې پیسې اچوي،
او موږ ته معلوم دی چې حلال مال هم لري حرام مال هم لري، نو په دې حالت کې پروا نه کوي، ولې چې یقینا موږ ته نه دی معلوم چې دا پیسې د کم دی، نو کولای شو چې ورڅخه خیرات واخلو. والله تعالی اعلم. السلام علیکم. زما د مولوي صاحب سنی پوښتنه دا ده که چیرې سړی په دا خالی رکعت کې چې خالی سورة الفاتحه ویل کېږي او سړی بل یو سورت ورسره ووایي او بیا رکوع وکړي لمونځ کامله کې، په دې صورت کې څنګه کېږي؟ سجده سهو لازمیږي که څه وکړي مولوي صاحب؟ یعنی په دا خالی رکعت کې ډکې کوي، یعنی بل صورت یې ورسره ووایي. که دې لږ توضیح راته وکړه مولوي صاحب، جزاک الله خیر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور سوال وکړه چې یو سړی مونځ کوي او په خالی رکعت کې د فاتحې سره بل صورت یې وویل، په دې کې سجده سهو دی او څه لازمي دي؟ نو صحیح قول هم دا دی چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې دی بعضې وختونه کې هغه خالی رکعت المنځونو کې هم دوی یو صورت یې ویل سوا د صورت الفاتحه نه بل صورت یې هم ویل، لیکن بل صورت ویل د همیش په طور باندې دا مخالفت د سنت دی، اما بعضې وخت انسان وایي دا موافق د سنت دی. نو که چیرې انسان ونه وایي مونځ صحیح دی په اتفاق د فقها سره، او که بعضې وخت ووایي دا جایز دی، او که همیش وایي دا مخالفت د سنت دی. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب څنګه په خیره؟ شیخ صاحب د زموږ په علاقو کې چې مړی وسي د هغه نه وروسته 3 ورځې یا په 40 ورځې یا په 10 ورځې باندې خلک ختم کوي، طالبان راغواړي ختم کوي، او په هغه ختم کې چې ختم وسو په هغه باندې بیا خلکو د طالبان ته پیسې ورکوي، ډوډۍ ورکوي. دا د قرآن و حدیث په رڼا کې دا جایز دی که نه دی؟ یو دویم زموږ په علاقو کې هم دلته دوبۍ کې هم دا کم زموږ علما چې دي کم ځای چې امامان دي مستانه کې هغه باندې دی ته تنخواه ورکوي، او تنخواه اخیستل په امامت باندې جایز ده یا نه ده؟ په اذان باندې په امامت باندې؟ که دغه جواب ماته راکړې ډېره ښه شوه. الحمدلله. ورور پوښتنه کړې وو چې آیا دا ختم د قرآن چې خلک کوي د مړي پسې 3 ورځې وروسته د مړتیا ده یا یو هفته وروسته یا 40 ورځې وروسته ختمونه کوي، دا کوم ثبوتیت لري د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه یا نه لري؟ نو زه ټولو ملګرو نه چې دوی خط ویلی سي د دوی څخه هیله کوم چې دوی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګوري چې کوم صحابي مړ شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه یا خلک ته توجیه وکړه چې خلکو تاسو دغه سړی پسې قرآن ووایاست، ختم ووایاست. 23 کال د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ژوند پس له پیغمبري وو، او بالکل د ده نه هېڅ نه دی ثابت چې دی د یو مړی پسې قرآن ویلی وي او یا د ده صحابه کرامو نه، بلکې دا شی بالکل د صحابه کرامو په زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې د تبع تابعینو په زمانه کې دا شی نه و. د دغه دپاره هېڅ څوک دا شی نشي ثابت کولی، حتی د امامانو نه د تابعین نه د تبع تابعین نه د امام مالک نه د امام ابو حنیفه نه د امام احمد صاحب نه د امام شافعي صاحب نه د امام بخاري صاحب نه د امام مسلم صاحب. دا هغه بدعتونه دي چې خلک د شیګانو څخه یې اخذ کړی دي. الله دې موږ تاسو د بدعاتو نه وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ صاحب محترم، زما پوښتنه دا ده چې دا ږیره پرېښول سنت ده که فرض ده، او د ږیرې مقدار څومره قدر دی؟ یعنی مثلا پوره به پرېږدې که به درموټ باسې؟ د دې په باره کې که دې څه معلومات راکړي، الله دې جزای خیر درکړي. جزاک الله خیره. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ تاسو ورور سوال یې کړی و چې ږیره پرېښول دا سنت دی که واجب دی، او که چېرې یا سنت وي یا واجب وي څومره مقدار باندې دا سنت او دا واجب موږ ادا کوو؟ نو صحیح قول دا دی د علماو منځ کې اختلاف نشته، د متقدمینو په منځ کې چې ږیره پرېښول دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لارې نه دی،
دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقه دی. سنت طریقه معنا دا دی چې خپل ژره پرېښول سنت دی. معنا دا دی چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هدي او لاره ده. معنا دا دی چې د پیغمبرانو د پیغمبرانو لاره هم دا ده چې دوی ژره پرېښول. لکه اوس مثال د خبره په حدیث کې راځي چې سنن الفطرتي، نو په سنن الفطرت کې ختان هم ذکر کېږي. نو علما خو دا نه وایي چې ختان سنت دی، ختان واجب دی. همدارنګه ژره پرېښول هم واجب دی. لکه چې انسان خپل ویښتان اخلي دا واجب دی، که څه هم د سنن الفطره نه وي. همدارنګه ژره پرېښول دا واجب دی. صحیح قول هم دا دی چې دا واجب او لازم دی. ولې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ډېر حدیثونو کې امر موږ تاسو ته کړی دی. یو حدیث په لفظ دا راغلی دی چې اعفو اللحا، پرېږدئ تاسو خپل ژرې. په بل حدیث کې راځي چې ارخو اللحا، اوږدئ خپل ژرې. په بل حدیث کې راځي ان ربي امرني ان اعفو لحيتي وانا حف شاربي، یقینا بشک از ما پروردگار پر ما باندې امر کړ دی چې زه خپل ژره پرېږدم او زه خپل بریتونه واخلم. نو د دې ټول حدیثونه دلالت په دې باندې کوي چې ژره پرېښول فرض او واجب او لازم دی. څومره قدر باندې لازم دی دا د صحابه کرام نه راغلی دی چې دوی د یو موټ په قدر چې زیات سو نو دوی به اخیستل. د دغه حدیث نه معلومیږي چې د یو موټ نه زیات که څوک واخلي نو ورته جایزت شته، روایت ورته شته. ولې چې صحابه کرام نه راغلی دی لکه ابو هریره ولك عبد الله بن عمر او غيرهما، والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب جوړ بخیر خیرتي. شیخ صاحب پوښتنه مې دا وله چې دا ژره چې د کم ځای سره او بیا د کم ځای پورې کوم حدود دي، د یوازې د مخ د هډوکي دغه ژره ده، لاندې هم ژره ده، لوړ د بارخوګانو خوا ته هم ژره ده. دغه جواب کله کې ډېر مننه به وي شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور پوښتنه کړې وو چې ژره کوم شی ته ویل کېږي. ژره هغه ویښتان ته ویل کېږي چې په هغه هډوکو باندې چې لاندې د غاښونه دي په هغه باندې وځي، هغه ته ژره ویل کېږي. اما هغه ویښتان چې په هغه هډوکو باندې چې د غاښونو په سر باندې دی هغه ته موږ تاسو بریتونه وایو او په عربي کې ورته شوارب وایي. نو دا استکول پروا نه کي او بهتر هم دا دی چې انسان خپل بریتونه واخلي. سنت هم دا دی او خپل ویښتان ټول دې پرېږدي، هغه ویښتان چې په مخ کې وځي. او که چیرې د یو قبضه نه زیات شو خپل لاس نیسي او د لاس یو قبضه زیات شو که بیا اخیستل نو دا راغلی دی د بعض صحابه و کرام نه. اما د قبضې نه کمتر اخیستل دا مخالف سنت دی او واجب هم دا دی چې انسان خپل ژره په مقدار سره د یو قبضه پرېږدي. بالا که زیات پرېږدي هم پروا نه کي او که کم پرېږدي نو ګناهکاره کېږي، او که بیخي خري عیاذا بالله نو دا بیا مشابهت د ښځو سره او مشابهت د کافرانو سره راځي. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب څنګه په خیر یم؟ شیخ صاحب دغه کم مخکې جواب ستا ووایه چې کم چا چې پیسې حرامي یا په حرامه طریقه یې پیدا کړي یا په غلا باندې یا په سود باندې یا په رشوت باندې، نو د هغه لمونځ روژه خو صحیح ده، لیکن هغه کم چې نیک اعمال د صدقاتو کې هغه نه دي صحیح. مثلا یو سړی خپل په مال باندې درواغ چاله ووایي، مثلا یو شی اخیستی لکه دکانو والا چې دغه شی په 100 روپۍ اخیستی دي د په 100 نه یې اخیستی، یا دی چې دی چاله په دې کې دوکه ورکړي او یا دی په هغه مال کې یو عیب وي دی هغه مال هغه عیب ځینې پټ کړي، نو د دغه کسانو نفقه یا د دغه کسانو مال هم دغه رقم حرام دی، یعنې د دې صدقات کم دي هغه نه صحیح کېږي، که دا د هغه صحیح حکم جلا دی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور پوښتنه کړې وه که یو سړی پیسې یا تجارت کې
درواغ ویلی وي او د درواغ په طریقې باندې پیسې حاصل کړی وي نو د صدقه یا د نیک کارونه چې په دې مال باندې مربوطیت لري دا قبلیږي که نه قبلیږي. نو که چیرې د ټول مال د درواغو په طریقه باندې حاصل وي نو د صدقه بالکل نه قبلیږي. او که چیرې بعضې مال حلال او بعضې مال حرام هغه حرام مالونه الله تبارک وتعالی نه د صدقه په کښې کې قبلوي او نه د نیک کارونه په کښې کې قبلوي. هغه حرام طریقې باندې چې دی پیسې حاصل کړي یا درواغ یا په رشوت. السلام علیکم. ستړي مسئ ټول ستړي مسئ. شیخ صاحب پوښتنه دا درڅخه کوو چې د طلاق په باره کې یو سړی مثال 2 طلاق ورکړي او دریم طلاق یې نه دی ورکړی، آیا په دې 2م طلاق کې د 8 میاشتې 1 میاشت تېرې شولې بعد هغه بیا د بل طلاق ورکړي، آیا د دې په باره کې کم دغه شته چې دا 3 طلاق سره یو ځای کېږي که هغه جدا سو او که دا بیا ځان ته سو؟ یعنی تقریبا په د مابین کې 1 کال تېر سي، یعنی یا 6 میاشتې یا 1 میاشت داسې تېرې شولې 2 طلاق یې ورکړي وو او یو طلاق بلې مثال د خبرې پاس له 1 کال یا 6 میاشتې 1 میاشت بعد ورکړي. د دغه باره کې که څه تفصیلات مشترکې. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زموږ تاسو ورور پوښتنه کړې وه طلاق په باره کې. د طلاق په باره کې زه ټولو ورونو مسلمانانو ته، طالبانو علم ته، فقهاو ته، ټول ته دا یو خبره کوم، دا مهم خبره دا دی چې طلاق مسلې به زده کوو، دا یو خبره ده او عیني طلاقي مسائل چې دی دا ځان ته جلا فقه لري، د عین هر مسله جلا به پوښتنه پکښې کېږي، باید چې دا شی زده کړو، د دې فرق ولرو. یو عام حکم دی، یو خاص حکم دی. عام حکم دا دی چې د طلاق 1 دی 2 دی 3 دی، نو انسان که چیرې خپل ښځې ته طلاق ورکړي او د ښځه په عده کې وکولای چې بیرته رجوع یې وکړي، او که بیا چیرې 2م طلاق ورکړي هم په عده کې کولای چې رجوع ورکړي، چې 3م طلاق ورکړي خلاص دغه څخه نه ووتل. اما که چیرې 1 طلاق ورکړي د عدې څخه نه ووتل هم هغه خلاص جلاس او بله میړه هم کولای شي، او که چیرې دی وغواړي چې وکړي هم کولای شي، خو په شرط سره د ښځه موافقه رالو. په دې باندې کې یو سړی اول طلاق کړی وي یا 2م طلاق کړی وي بیا 3م طلاق په عده کې ورکوي، دا جایز دی که نه دی جایز؟ صحیح خبره دا دی چې دا طلاق هم واقع دی، نو 3 طلاق ګواچې ورکړه سو. نو خو د عام مسائل د طلاق دا ځان ته جلا علم لري، دا باید چې زده کړو، او خاص مسائل د طلاق دا بیا د هر مسئلې په باره کې جلا به پوښتنه کېږي، جلا به جواب ورکوي. او زه تاسو ته ټول وایم چې تقریبا 12 کاله د شیخ عبدالمحسن العباد البدر په مدینه منورې کې ورسره مې درس ویل، او دی طلاق په مسایل کې خصوصي مسایل کې دی جواب نه کول. د دغه دپاره زه هم د طلاق د خصوصي په مسایلو په باره کې جواب نه ورکوم، تر څو چې ښځه او میړه دواړه زما سره یو ځای نه وي او زه پوښتنه ونه کړم چې مسله څنګه وو څنګه ونه سو، شهود دا شیان وي، بیا به خصوصي حکم کوم که نه کوم. والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زموږ ورور لاشه بیا پوښتنه کړې وو چې طلاقي مسله طلاق مسائل څنګه دی. بیا هم زه وایم چې طلاق مسائل کې په دې ګروپونو کې باید چې موږ زده نه کړو. طلاق ځان نه ځای لري، کتابونه لري، دا خو یو خبره ده. بل خبره دا دی چې یو سړی که چیرې خپل ښځې طلاق ورکړی 1 وار او یا 2 وار، بیا وروسته په 2م وار کې د عدې نه ووتل، چې د عدې نه ووتل بیا ورته طلاق ورکړه، نو دا خو طلاق نه کېږي. ولې چې د عدې نه ووتل هغه د ښځه نه ده، چې د ښځه نه وي نو بیا څنګه طلاق ورته ورکوي. لیکن که چیرې اول طلاق ورکړه، 2م طلاق ورکړه، بیا 3م طلاق ورکړي په عدې کې، نو بیا دا 3م طلاق واقع کېږي، په دې کې شک او شبهه نشته. نو په 2م طلاق چې ښځه په عده کې وي کولای شي دی طلاق هم بل طلاق هم ورته ورکړي، کولای شي چې دی دا خپل ښځه بیرته راوړي، او چې د عدې نه ووتل هغه د ښځه هم نه کېږي او هغه د طلاق هم پر باندې نه واقع کېږي. والله تعالی اعلم وصلی الله علی نبینا. السلام علیکم. شیخ صاحب تاسو ډېره مننه. کله سجدې نه پاسې ودرېږي نو لکه دی چې کله ودرېدو کې شي سیده کېدو کې شي نو دی بیا الله اکبر وایي که نه،
لکه دا چې د سجدې نه څنګه چوتېږي نو سر څنګه چوتې نو لکه دغه ټیم به الله اکبر وایي که نه چې ښه پاڅې نو الله اکبر به وایي. زموږ تاسو ورور سوال یې کړی و چې الله اکبر به کله انسان وایي، آیا په هغه حالت کې چې خپل سر د سجدې نه پورته کوي یا په هغه حالت کې چې سر یې پورته شو بیا الله اکبر وایي، یا مخکې الله اکبر وایي بیا خپل سر پورته کوي؟ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 3 حالتونه راغلي دي چې بعضې وخت د سجدې ته تله بیا الله اکبر ویل، بعضې وخت الله اکبر د فعل سره برابر و، بعضې وخت الله اکبر ویل او بیا وروسته فعل کول. نو هر یو چې انسان وکړي دا ټول پروا نه کړي، خو لیکن اکثر احوال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا و چې د قول د فعل سره برابر و. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شیخ صاحب نه دا پوښتنه کول غواړو چې مخکې موږ کړی ول چې دغه خلکو ذبیحات چې هغه لمونځونه نه کوي ځان ته مسلمانان وایي، څنګه ده؟ خو جزاک الله خیرا دا موږ ته جواب راکړی، خو په دې کې څه زموږ ښه پوره دغه نه دی سوی. هغه دا چې کوم ملک هغه ملګري اوسېږي هغه ایران دی، نو هغه تشیع او شیعګان دي، لہذا د دې خلکو ذبیحات څنګه ده موږ ته مسلمانانو ته چې دوی زموږ صحابه کرام ته نعوذ بالله لعنت پر وایي یا نور عقیده هم خرابه ده، علي خدای بولي رضی الله عنه، او نو اوس د دوی ذبیحه څنګه ده چې الله اکبر هم پر وایي او بیا په دې سره سره دا سر غوټ پرې کوي، مطلب په ساتل باندې وایي سر پرې شي. نو که د دې ښه جواب راکوسي جزاک الله خیر. زموږ تاسو ورور سوال یې کړی و که یو سړی لا اله الله په خوله باندې وایي مونځ نه کوي، او یا مثال د خبره شی وي یا مثال د خبره صحابه و ترشکنزل کوي، د دې کسانو ذبیحه څنګه ده؟ که پسه لالی وي یا غوی یا اوښ؟ نو دا مسله داسې مسله ده چې د علماو قول هم دا دی هغه کفر چې اختلافي کفر وي په هغه باندې انسان احتیاط کولای شي، لیکن دا نشي ویلی چې ولا د دغه سړی ذبیحه جایز نه دی چې موږ وخورو. مثال د خبره زه اعتقاد لرم چې څوک بالکل مونځ نه کوي کافر دی، خو بعضې علما وایي چې نه، که دی وایي چې مونځ فرض دی خو بیا مونځ نه کوي دی کافر نه دی. دا خلافي مسله ده، په خلافي مسایلو باندې باید چې موږ تاسو احکام د کفر او د ردت جاری نکو. دا یو مسله ده. بله مسله هم دا ده که روایتونه موږ ګورو د علماو کرامونه لکه د امام احمد او غیره، د دوی نه روایتونه راغلي دي چې دوی وایي که چېرې تا پیدا نه کړه غیر د ذبیحه د شیعه نو مجبور یې وخوره، په بل روایتونه کې راځي چې مه خوره. نو دا خو دلالت په دې باندې نه کوي چې دوی اختلاف کوي، معنا دا دی که چېرې ضرورت حالت باندې وو خو دی ځان ته مسلمان وایي او دی قبلې ته خواته مونځ کوي لا اله الا الله وایي، نو د ذبیحه ته به خوري. اما په اختیار حالت باندې څه حاجت دی چې ته د ذبیحه خوري؟ نو هغه انسان چې کافر وي داسې کفر مطلق چې په هغه کې اختلاف نه وي د هغه ذبیحه جایز نه دی. یا قاضي حکم کړی وي چې فلانی مرتد دی، یا ملایان ټول حکم کړی وي اختلاف پکې نه وي چې فلانی مرتد دی، د هغه سړی ذبیحه جایز نه دی چې موږ تاسو وخورو. اما هغه کسانو چې موږ وینو چې دوی کفر کوي هغه کفرونه چې اختلافي کفرونه دي، نو باید چې موږ تاسو په دې مسایلو د ردت احکام جاری نکو. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مسئ ټول ستړي مسئ بیا خصوصا شیخ صاحب ته مولوي صاحب پوښتنه دا ده چې سړی خیرات کوي آیا صدقه په پیسې ورکول د دیو او یا پسه حلالول یا مثال د خبرو غوی یا اوښ یا بل شي حلالول فرق په اجر کې څه شته؟ یعنی فرق شته که نه شته یا په اجر کې؟ او بل دا چې یو سړی مثال یا موټر اخلي یا مثال د خبرې یا یو
کور جوړي یا یو بل شي کې کار کوي بیا دغه پسې نه وایي خیرات کوم آیا د دې څنګه دی خیرات یعنی مثال الحمد د الله پر رضا خیرات کوم یا مثال د خبرې وایي علی آیا دا څنګه مثال کېږي که جواب راکړه نو شپه الله دې خیر درکړي او جزاک الله خیر وشي. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور پوښتنه کړې وه چې کوم خیرات بهتر دی؟ آیا دا بهتر دی چې یو انسان پیسې ورکوي یا هغه بهتر دی چې یو انسان پسه حلالوي؟ نو دا په حالات باندې په زمانه باندې فرق لري. که زمانه وږه وو خلک او پیسې ورته فایده نه کول نو په دې کې شک شوبه نشته چې پسه حلالول غوښه ورته ورکول دا بهتر دی. او که چېرې زمانه داسې زمانه وو چې خلک پیسې ته احتیاج ډېرتر درلود نو پیسې ورکول دا بهتر دی. اما د اخترو په ورځو کې په دې کې شک نشته چې اختري بهتر کار دی. والله تعالی اعلم. صلی الله علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب زما پوښتنه دا ده د سراپۍ په باره کې یو ملګری دی دا پوښتنه راسره وکړه نو ما له شیخ صاحب څخه پوښتنه وکړو. پوښتنه دا ده چې دی دا پوښتنه کوي چې د صرافي متعلق یعنی مثلا دی وایي چې زه پاکستانی روپۍ د درهم ریټ چې دی هغه پاکستانی روپۍ سره برابر 90 روپۍ دی. زه د صراف څخه اخمه په 90 یا په 90 خو دلته صراف ته نغدي پیسې نه ورکوم مثلا یا چکان ورکوم یا د یو میاشت وروسته دلته پیسې ورکوم وینې څه قرض دلته زه د سره کوم یا پرچی ورکوم مثلا نو هلته په دوبۍ کې دی ماته درهم راکوي نغدي خو دی ما پر ما باندې دا درهم چې دی دا په 90 شماري یا په 90 شماري په وجه د دې چې زه ودته دلته نغدي پیسې نه ورکوم. دا یوه مسله. دویمه مسله دا د شیخ صاحب چې دلته خلک په د بارډر ایریا کې د چمن بارډر ایریا کې اکثره خلک په پرچی باندې کاروبار کوي. مثلا اوس یو کس دی د سره د 2 لک روپو پرچی ده په دا پرچی کې وخت دی یعنی د پرچی د نغدېدو وخت چې دی هغه یوه میاشت یا مثلا 2 میاشتې دی په دا پرچی باندې شیخ صاحب دی کاروبار کوي مثلا اوس د 2 لک روپو یا 3 لک روپو بل شی رانیوي نو دی هغه سړي ته هم دا پرچی ورکوي. آیا دا سودا دا جایز ده او که نه؟ مثلا دی نغدي پیسې وا سړي ته نور کوي دا سړي سره سودا کوي په پرچی باندې دا پرچی سودا چې دا څنګه د شیخ صاحب دا جایز ده او که نه؟ جزاک الله خیر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور پوښتنه کړې وه چې یو سړی صرافي کوي او وروسته بیا پیسې ورته ورکوي او دی کالدار ورڅخه اوس اخلي دا جایز دی که نه دی جایز؟ اتفاقي مسله دا ده چې په صرافي کې ضرور دی چې دواړه جانب پیسې به اخلي. یعنی مثال د خبره ته کالدار غواړي ته به خامخا درهم ورکوي او دی به درته وایي چې دا ستا 1000 درهمه 90,000 کالدار کېږي مثال د خبره. نو په دغه حالت چې ته دغه درهم ورکوي په دغه حالت دی پارچه درکوي او ته په دې پارچه باندې کولی شي چې هلته خپل پیسې دستي واخلي یا یو ورځ وروسته د دغه دپاره چې خبر ورته ورسېږي نو ته کولی شي چې دا واخلي. اما په دا صورت باندې چې تا وویل دا بالکل جایز نه دی دا ربا دی سود دی. عبدالله بن عمر حدیث راغلی دی چې كنا نبيع الدنانير بالدراهم یعنی موږ دینارونه خرڅول په دراهمو باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وویل چې لا تنصرف ويكون بينكما شيء جایز نه دی چې تاسو یو د بل نه جلا شي او ستاسو په مابین کې یو شی پاتې دی یعنی قبض نه دی شوی. دغه دپاره د عباده بن صامت رضی الله عنه حدیث دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم یدا بید لاس په لاس. چې صرافي مسله راشي لاس په لاس لاس په لاس که پیسې وسو هم صحیح دی که ورق یعنی چیک وشو هم صحیح دی. دا اوله مسله. دومه مسله دا چې تا وویل چې خلک خرید و فروخت کوي په چیکونو باندې یا په پارچې باندې. دا پارچې چې دی دوه قسم دی. یو هغه پارچې قسم دی چې حقیقت او ثبوتیت لري د حکومت په نیز لکه چیکونه چې د بانک دی په دې باندې خرید و فروخت پروانه کوي. اما هغه پارچې چې خلک خپل د جیب نه کاږي او خپل مابین کې تعارف کوي نو هغه باندې تعامل جایز نه دی. دا په دې کې قرض راځي او سود هم راځي او چلم پکښې کې راځي دغه د وجه نه دا جایز نه دی. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د شیخ صاحب څنې دا پوښتنه ده چې دا صلات التسبیح چې ورته وایي دا صلات التسبیح دا ستا
او که نسته دا کوم 300 واره چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې پشکې کې وایي ډېر خلک پاکستان کې او افغانستان کې دا مونځ بعضې خلک یې کوي او بعضې خلک یې نه کوي که د دغه توضیح راته وکړي جزاک الله خیر. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زموږ تاسو ورور پوښتنه کړې وو چې صلات التسبیح کوم ثبوتیت لري که نه لري. د فقهاو د امامانو نه صلات التسبیح کوم ثبوتیت نه لري. هیڅ امام صلات التسبیح ذکر نه دی کړی، لیکن صلات التسبیح په حدیث کې راغلی دی. هغه حدیث بعض علما وایي چې ضعیف دی او بعض علما وایي چې صحیح دی. د امام ابو حنیفه او امام شافعي صاحب یا امام احمد یا امام مالک صاحب څخه او د نور امامان لکه بخاري صاحب او امام مسلم صاحب د صحابه و کرام نه کم ثبوتیت دا شی نه لري، خو لیکن دا په یو حدیث کې ضعیف حدیث راغلی دی او زما په نظر او د اکثر زما په نظر او زموږ د استادانو د شیخانو په نظر او زموږ د استادانو په نظر د اکثر علماو په نظر د پیشنی علماو د ورستنی علماو اکثر دوی دا وایي چې دا صلات التسبیح کوم ثبوتیت نه لري او کوم خصوصیت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ښوولی دی خپل احکات دا کوم ثبوتیت نه لري او په سند کې ډېر خبر. السلام علیکم مولوی صاحب ټول ګروپ مشران کشران ستړي مسئ. زما پوښتنه مولوی صاحب استاد څخه دا ده په باره کې دا نظر چې خلک نظر کوي، مثال یو سړی وایي چې که زما دا پلانې کار وسو او یا داسې دا زما سینه مریضي لري سوله یا مثال یو بل هر یو مشکل ولري دا زما خدای پاکه دا زما مشکل دې راته حل کوي، زه 3 روژې نیسم یا 10 روژې نیسم او یا زه غویی خیراتوم یا پسه خیراتوم، یعنې پر ځان باندې نظر کښېږدي. دغه د اسلام درګاه ځینې دا نظر ستا نشته مولوي صاحب که دې زموږ سر راخلاص کړي که دې توضیح کړل. جزاک الله خیر مولوي صاحب. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ورور پوښتنه کړې وو چې بعضې کسان پر ځان باندې نظر کښېږدي، وایي که چېرې زما دا کار وسو زه به 2 ورځې روژه نیسم یا که پلاني کار وسو زه به غویی حلالوم. دا ښه کار دی که نه دی ښه کار؟ نظر 2 قسم دی. یو هغه نظر دی چې انسان نظر کوي الله تعالی دپاره صرف د دې لپاره چې غواړي ځان الله ته نږدې کړي. لکه چې یو سړی وایي پر ما باندې نظر دی چې زه هره ورځ پس له ماښام لمونځ به 3 رکعته نفل کوم. یا یو سړی پر ځان باندې نظر کښېږدي وایي پر ما باندې نظر دی چې زه هر دوشنبې او هر پنجشنبې زه روژه نیسم. مثال د خبره دې ته نظر مطلق وایي، په دې کې کوم کراهت نشته، صحیح قول هم دا دی. اما رالو په هغه نظرونه باندې چې خلک ورته نظر معلق وایي، فقها وایي که چېرې دا کار وشو زه به دا کار کوم، وایي یا ربه که چېرې زما مریض جوړ شو زه به خیرات کوم، وایي یا ربه که چېرې دا زما کار وشو زه به 10 ورځې روژې نیسم. دې ته نظر معلق وایي. نظر معلق صحیح قول هم دا دی چې دا مکروه دی، نو باید چې انسان مکروه کار دی ونه کړي، خو لیکن که چېرې دا کار یې وکړي نو بیا لازمي دی چې په دې باندې وفا وکړي. وفا پر نظر باندې په هر حالت ښه کار دی. دې لپاره الله په قرآن کې وایي وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. تاسو چې هر نفقه کوئ د الله د روی دپاره او هر نظر چې کوئ الله دپاره دغه کارونه الله تبارک وتعالی ویني. اما پاتې سو هغه نظرونه چې غیر الله ته کېږي هغه کې شک نشته چې شرک دی. الله دې موږ تاسو ټول مسلمانان د شرک څخه وساتي. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ما پوښتنه د شیخ صاحب څخه ده، شیخ صاحب عمل په سنت سره کول ښه دي او که عمل په حدیث سره کول ښه دي؟ دا باره کې څه معلومات راکړئ مهرباني. السلام علیکم ورحمة. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ورور سوال کړی و چې عمل په سنت باندې ښه کار دی یا په حدیث باندې ښه کار دی. خبره دا دی چې هغه شی چې خلک ورته سنت وایي، فقها ورته سنت وایي، هم هغه شیان ټول په حدیثونو باندې ثابت دی. داسې نه دی چې موږ وایو دا سنت دی دا د خلک په خبرو باندې ثابت وي. هر سنت ورته موږ نسو وایو دا سنت دی تر څو چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې ثابت نه وي. نو باید چې موږ په هغه سنتونه چې ثابت دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لکه مون سنتونه، اذکار، د ذکر کول
د فرض لمونځ نه وروسته کول، یا هغه ذکرونه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کول چې خپل کور ته ننوتل یا د کور څخه ننوتل یا جامې اغوندل یا چپل اغوندل یا مسجد ته ننوتل یا د مسجد څخه ننوتل، دا ټول سنتونه دي، په حدیثونو باندې ثابت دي، په دې باندې عمل ډېر ښه کار دی. اما حدیث باندې عمل کول دا فرض دی. باید چې انسان ونه وایي چې زه حدیث نه منم، زه سنت منم، صرف نه. باید چې انسان وایي هر حدیث چې ثابت وي هغه زه منم، خو بیا چې عمل کوي که نه کوي هغه د ده کار دی. که چېرې فرض و عمل پر هغه باندې فرض دی، که چېرې سنت و نو عمل پر ده باندې سنت دی، که چېرې مستحب و نو عمل پر ده باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما پوښتنه د شیخ صاحب زما پوښتنه په باره کې د غیبت ده، چې آیا د غیبت چېرته ویل کېږي؟ د غیبت څه معنا؟ غیبت ګناه کبیره ده که صغیره ده؟ یعنې د غیبت توبه به انسان څنګه کوي؟ الحمدلله. ورور پوښتنه کړې وه چې غیبت څه معنا لري او غیبت چېرته ویل کېږي او آیا ګناه کبیره دی یا ګناه صغیره؟ غیبت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی چې غیبت هغه شی ته ویل کېږي چې خپل ورور یادوي په هغه شی باندې چې دی نه خوښوي. قالوا یا رسول الله إنا نقول شيئا في أخينا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې غیبت هم دا دی. نو وویل که چېرې یو شی مو وویل چې په هغه کې نه و، قال فقد بهته. نو که چېرې یو شی دی وویل چې په هغه کې نه و، دې ته بهتان ویل کېږي. غیبت هم ګناه کبیره دی، بهتان ګناه کبیره دی. په حدیث کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وایي په شپه د معراج، اسراء و معراج کې ما ولیدل یو سړی چې دی خپل شونډیانې په چاړه باندې یا په یو اوسپنه باندې اخیستل. ما وایي دا څوک دی؟ ول دا هغه سړی دی چې یو خبرې کول او فکر باندې نه کول، یعنی غیبت یې کول. په قرآن کې راغلی دی چې رب العزة والجلال وایي ولا یغتب بعضکم بعضا، یو نه دی کوي تاسو د یو بل غیبت، نه به کوي تاسو د یو بل غیبت. همدارنګ په حدیث کې راغلی دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ویلی دی چې الغیبة ذکرک اخیک بما یکره. نو د دغه دپاره باید چې موږ تاسو د غیبت څخه لرې وګرځو، خپل ژبه په ذکر او په تسبیح سره او په ښه کارونو باندې مخته کړو، او هغه بد خبرې چې پلاني داسې و پلاني داسې وکړه د دې شیانو څخه لرې وګرځو. الله دې موږ تاسو په نیک عملونو باندې توفیق راکړي. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شیخ صاحب څه دا پوښتنه کول غواړم چې دا کم خلک چې قبرو له ورځي ناجوړه سي، یا هلته پسونه ورولي بیا حلالوي، یا د هغه ځای خوردې یا ډبرې یا مالګه دا شی راخلي بیا په اوبو کې اچي او اوبه یې څښي. که د دې متعلق څه دغه راته راکړي نو به ډېر مننه. جزاکم الله خیرا. علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ورور پوښتنه کړې وو چې خلک ځي قبرونو ته، هلته قبرونو سره پسونه حلالوي، یا د قبرونو سره مثال د خبره منځونه کوي، یا د قبر څخه خاوره اخلي یا مالګه اخلي او بیا په دې باندې تداوي کوي او وایي چې زموږ مریضان په دې شی باندې جوړیږي. نو جواب هم دا دی چې پسه حلالول قبر ته نږدې یا هغه سړی چې په قبر کې د هغه دپاره پسه حلالول دا شرک اکبر دی. ولې چې الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې وایي فصل لربک وانحر، پس تاسو خپل پروردګار ته صرف منځ وکئ او نحر حلالول هم خاص الله ته وکئ. او په قرآن کې راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه وعلى نبینا صلاة والسلام ویلی دی او موږ ته هم دا امر شوی دی چې قل ووایاست ان صلاتي، بېشکه زموږ منځونه
ونسکي زموږ حلالول یا قرباني ورکول ومحیای زموږ ژوند وممات زموږ مړتیا لله رب العالمین خاص الله لره دی. نو هیڅ وخت مسلمان ته دا جایز نه دی چې یو پسه د یو مړی دپاره یا د مړی په نوم باندې یا د مړی د نږدېتوب دپاره چې ولا دا زما مریض جوړوي، دا ټول جایز نه دی، دا شرک دی. اما که چیرې یو سړی پسه حلالوي الله دپاره، خو دا وایي چې دا د دې قبر سره نږدې زه حلالوم د دې دپاره چې دا سړی ما نږدې کوي الله ته، نو دا بل قسم شرک دی. رالو په خاوره باندې یا په مالګو باندې تداوي کول د دغه قبر خاوره یا هغه مالګونه چې په قبر باندې پاشل شوی دی یا پر د قبر سره نږدې خرڅوي خلک، دا هم بدعت دی. نو باید چې موږ تاسو بدعت هم پرېږدو، شرک هم پرېږدو. په صحیح مسلم شریف کې حدیث راغلی دی، د حضرت علی رضی الله عنه روایت دی، وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلی دی لعن الله من ذبح لغیر الله، لعنت د الله سوی دی پر هغه چا باندې چې دی یو شی حلالوي غیر الله ته و بل چاته. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب د کتاب د اهل سنه والجماعه عقیده دغه دی چې کرامت الاولیاء حق، خو دغه تفصیل غواړو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. ورو پوښتنه کړې وو چې کرامت الاولیاء حق معنا د اهل سنت والجماعت عقیده هم د دې، خو معنا د دې کلمه څه ده؟ د دې کلمه چې اهل سنت والجماعت وایي چې د انبیاو د اولیاو کرامت حق دی، معنا دا دی چې الله تبارک وتعالی خپل په قدرت سره یو شی اولیاو باندې ښکاره کوي، دوی د مشکلاتونو څخه حلوي، دوی د ظلم د ظالمانو د ظلم نه لرې کوي، دوی ته الله تبارک وتعالی بعضې شیان ښکاره کوي چې دوی پر دین باندې نور هم ثابت شي. نو معنا دا دی. دا د کرامت الاولیاء معنا دا نه دی چې ولی وایي چې ولا دا دی زه کرامت ترم راسي وګورئ. هر څوک چې دا وایي چې دا دی راسي زما کرامت وګورئ، دا یقین باید ولري چې دا ولی نه دی، دا شیطان ولی دی. دا د سرګرانو په شان باندې سرګران وایي چې راسي زموږ سیرونه وګورئ، جادوګر وګورئ. اما علما او اولیاء د الله، دوی د الله نه بیریږي، دا نه وایي چې راسي وګورئ تاسو، خو لیکن دوی باندې الله تبارک وتعالی خپل کرامت ښکاره کوي. داسې نه دوی د الله کرامت پر ځان باندې ښکاره کوي، نه، الله تبارک وتعالی خپل کرامت پر دوی باندې ښکاره کوي او خلکو ته. اما دوی دا نشي کولی. دا کرامت الاولیاء دا یو شی نه چې د دوی په لاس کې وي چې هر وخت وغواړي دا ښکاره کوي، چې هر ونه غواړي نه ښکاره کوي. کرامت الاولیاء حق دی. لکه چې اصحاب الکهف 300 کال دوی په کهف کې وو، دا حق دی. مریم علیه السلام په جمع کې دی انګوري خوړل، دا حق دی. همدارنګه صحابه کرامو ته الله تبارک تعالی کرامتونه ورکړي، دا حق دی. خو لیکن دا معنا نه کوي دا شی د دوی په لاس کې چې هر وخت وغواړي خلک ته ښکاره کوي. دا د اولیاء الرحمن یو صفت په دوی کې دا دی چې دوی د الله نه ویره لري، د الله څخه نه بیریږي، هیڅ وخت دعوا د کرامت نه کوي، خو لیکن الله تبارک وتعالی خپل کرامت پر دوی باندې ښکاره کوي. والله تعالی. السلام علیکم شیخ صاحب، څنګه یې؟ بخیر یې؟ جوړې خیرت یې سره شری. شیخ صاحب د څو شپې مخکې ما یو پوښتنه کړې وله چې هغه جواب بیا تا راواستوي. هغه پوښتنه داسې وله چې ما ویل د تبلیغ په باره کې چې سړی خروج کوي یا 4 میاشتې یا کال یا 7 میاشتې، نو بیا په بعد کې جواب تا راستولی وي چې تبلیغ ستا بلکل و او تبلیغ داسې نشته چې هغه 4 میاشتې خلک لګوي یا 7 میاشتې لګوي یا دغه لګوي یا کال لګوي. دا بې ترتیبه دی، دا رقم تبلیغ نشته چې مثلا سړی ګرځي ماجد په ماجد 4 میاشتې. نو بیا ما برته یوه پوښتنه جواب یې وغوښتې چې مولانا سعد صاحب دغه کړی و د څه کلونه مخکې د مولانا الیاس رحمت الله علیه لمسی چې کوم ولو، هغه په اجتماع کې خبره وکړه چې تقریبا د پاکستان علما ناسته، چې هغه دا خبره ثابته کړله چې تبلیغ چې دی هغه فرجین دی، یعنی پر نر او پر ښځه، ځکه چې په تبلیغ کې د لا اله الا الله محنت کیږي او د انسانانو مایله کېدنګ و الله ته دی و الله و رسول ته دی.
دا چې بدعات کې مثلا بعضې خلک وایي چې په تبلیغ کې بعضې داسې په فضایل اعمال کې کمزوري خبرې دي، یا مثلا تبلیغ چې دی هغه بعضې کارونه چې دي هغه د سنتو خلاف دي. نو بیا دوباره ما دا خبرې در واستولې، هغه زما جواب نه رالی. ما دا سر راغوښته ستاسو، نو چې آیا دا اوس څنګه دی؟ دا اوس مثلا دا خبره چې اوس دی وایي چې په تبلیغ کې د دې شي خروج کول او په دې کې ګرځېدل، میانت کول، میاشت، 2 میاشتې، 4 میاشتې، کال، آیا دا څنګه دی؟ آیا ګسه دا تبلیغ چې کوم میانت شروع دی، دا تبلیغ کې سړی ولاړ شي ښه دی په دغه کوم ترتیب کې چې دا اوس علماو ایښی دي، که نشي ولاړ؟ او که نشي ولاړ د دې جواب په برابر باندې ستا جواب څه دی چې دی وایي تبلیغ فرض عین دی؟ په تبلیغ کې مثلا د لا اله الا الله محنت دی او دا پر نرو پر ښځه فرض دی. نو د دغه جواب لږ په واضح ډول ته ماته راکړه که مهرباني وکړې. جزاک الله خیر. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. تبلیغ پر هر مسلمان باندې واجب دی په هغه قدر باندې چې دی قدرت لري، او تبلیغ کې دا شرطونه نشته چې خامخا ته په سفر کې وي، په میاشت کې 3 ورځې، په کال کې 40 ورځې، په عمر کې 4 میاشتې، مثال د خبره، دا ټول د بدعاتو نه دی. لیکن انسان مسلمان ته لازمي دی چې دی هر ځای کې وي باید چې دعوت وکړي په هغه عمر قدر چې دی یو شی زده وي. قرآن د خلک ته ورشي هغه عمر قدر چې زده دی، مونځ به کوي، ذکر به کوي، تلاوت به کوي، خلک ته ښه کارونه شي، د بد کارونه خلک منع کوي. اما دا چې ترتیب به کوي، خلک جاهلان یو ځای کېږي او بیا سفرونه کوي چې موږ تبلیغ کوو، دا بالکل بدعت دی. او په بدعتي کې کوم شک شبهه نشته، صرف دغه کافي دی موږ تاسو ته چې موږ وګورو چې ولې مخکې د دغه تبلیغیانو ولې دا شی په امت کې نه وو، ولې دا شی په صحابهو کې نه وو رضوان الله تعالی علیهم، او دوی تبلیغ کول، خلک ته دین ښول، خلک ته جهاد هم کول، دعوت هم کول. تبلیغ خو صرف دا نه دی چې صرف به خامخا به وځو او مسجدونو کې به کښېنو او هلته به ډوډۍ کوو، ناستې به کوو، ذکر کوو، دغه دعوت دی، دا تبلیغ دی؟ نه، تبلیغ دا نه دی. انسان خپل په عمل باندې دعوت کوي، خپل په خبره باندې دعوت کوي. او 4 میاشتې یو سړی ځي، 40 ورځې ځي، خپل کوچنیان چاته پرېږدي، دا بالکل ښه کار نه دی، مخالف د سنت دی. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب زما یو پوښتنه هغه دا ده چې په کوم ځای کې چې انسانان مطلب خلک سره اوسېږي او په دې کې مطلب داسې د ورکشاپ رقم رنګ لري، نو په دې کې په یو سایډ باندې دا رقم خلک ناست دي چې هغه مطلب دا رقم چې په کمپیوټر باندې قرآن مجید لګېږي او د هغه سره مطلب ګپې او خندا وي او دغه ورسره مطلب هغه بالکل د نظر انداز وي د قرآن مجید، او بل سړی دی ورته وایي چې وروره یا خو دا مه لګوه، او که ته چېرې لګوې مهم وخت کې داسې وخت کې لګوه چې مطلب یا یې ټوله اوري یا تاسو اوري په توجه سره اوري. اما دا چې کومه د مطلب دی د قرآن مجید داسې بې حرمتي رقمه کېږي دا او که نه ده چې مطلب قرآن مجید لګول سوی او وروسته مطلب د هغې په دا بله کمره کې ټي وي په زوره لګېږي، حتی چې دا خلک چې په کوم ځای کې سره ناست دلته د ټي وي مطلب د ګانو د فلمو اوازونه په زوره را رسېږي او دلته دا قرآن مجید هم لګېږي. او که چېرته دا رقم سړی ورته وایي چې مطلب دا ته مه لګوه په داسې وخت کې، مطلب سهار یې لګوه چې مطلب په کوم وخت کې دا د لهو لعب وخت نه، نو مطلب په جواب کې دا رقم ویل کېږي چې مطلب پروا نه لري انسانان که نه اوري، پیرانان یې اوري. د دې لپاره د قرآن د سنت په برابر کې جواب پکار دی. شیخ صاحب علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور پوښتنه کړی و چې په کمپیوټر کې قرآن چالان دی، په ورکشاپ کې بعضې کسان خبرې کوي، بعضې کسان کار کوي، بعضې کسان اوري، بعضې کسان نه اوري، او په دې ځای کې لهو لعب هم پکښې کې به وي، نو دا ښه کار دی که نه دی ښه کار؟ صحیح خبره دا دی چې الله تبارک وتعالی په قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ای ایمان والو کسان، وخت چې قرآن ولوستل کېږي نو تاسو قرآن واورئ په انصات سره، فاستمعوا له واورئ، وانصتوا انصات ورته وکئ، خپل غوږ ورته واچوئ، فکر ورسره وکئ، لعلكم ترحمون، شاید چې د الله رحم پر تاسو باندې وشي. د علماو د فقهاو اتفاق دی چې قرآن مجید په لمانځه په وخت کې استعمال کول
د امام نه دا واجب دی. اما د لمانځه نه وروسته مستحب دی. لیکن دا خو ښه کار نه دی چې موږ تاسو قرآن هر ځای کې چالنوو او غوږ ورته نه اورو. قرآن کې چې چلان وي باید چې لهو لعب نه وي. صحیح دی که یو سړی وایي زه قرآن چلانوم پیران یې به اوري، نو باید په داسې ځای کې چلان کړي چې لهو لعب پکښې کې نه وي، نور خبرې نور کارونه پکښې کې نه وي. والله یعنی انسان قرآن چلانوي په کور کې وایي که زه نه یم پیران خو سته چې قرآن واوري، دا پروا نه کوي. اما که چیرې په یو ځای کې خلک خاندي کوي او خبرې کوي او بیا قرآن هم چلانوي، نو دا ښه کار نه دی. والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ صاحب ستړي مسیح سال دی ښه بیداره. شیخ صاحب د کلمې د معنا پوښتنه مې کوله چې د کلمې معنا څه ده او دا کلمه خو شرطونه لري، هغه شرطونه که چیرې راته بیان کې او دا شرطونه شیخ صاحب پر دې باندې به هر مسلمان عمل کوي د هغه طریقه که مختصره جواب راکړي. الحمدلله. ورور سوال یې کړی و چې د کلمه توحید معنا څه ده او د کلمه توحید شرطونه کم شرطونه دي. په دې کې شک نشته چې انسان اودس کوي، په اودس کې شرطونه شته او اودس معنا هم لري او مونځ هم شرطونه لري او مونځ هم معنا لري. نو هیڅ وخت باید چې موږ تاسو دا ګمان ونه کړو چې څوک لا اله الا الله په جب باندې وویل بس هغه مسلمان شو. ټول منافقین چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او اوس په دې زمانه کې هم شته، دوی لا اله الا الله په خوله کې دوی وایي، خو په دې باندې دوی نه مسلمانان کېږي. بلکې الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې ویلي دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بشک منافقان د اور لاندې دی دوی. نو دغه دپاره باید چې هر مسلمان زده کړي چې لا اله الا الله څه معنا ده. لا اله الا الله معنا دا دی چې نسته معبود بر حق د الله نه سوا بل، یعنی صرف الله معبود بر حق دی، نور ټول معبودات باطل دي. دا معنا په قرآن کې راغلی دی چې الله تبارک وتعالی وایي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. بشک یقین باید ولري تاسو چې الله حق دی، عبادت خاوند دی، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، او د هغه شیان بشک هغه شیان چې خلق عبادت کوي د الله نه سوا دا ټول باطل هم دغه دی. ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته وایي انني براء مما تعبدون، زه بالکل لرې یم او براءت ښکاره کوم د هغه شیان نه چې تاسو د هغوی عبادت کوئ. دا د لا اله معنا کوي. بیا وویل ابراهیم علیه السلام الا الذي فطرني، دا د الا الله معنا کوي، مگر زه د هغه چا عبادت کوم، د هغه چا سره محبت او مینه ساتم او طاعت کوم چې دی زما خالق دی. د دغه دپاره لا اله الا الله معنا دا دی چې معبودی بر حق نشته، معبودی بر حق سوا د الله نه بل. دا معنا باندې باید چې موږ تاسو اوه شیان په زړه کې وساتو. یو یقین په دې باندې وساتو چې معبودی بر حق د الله نه سوا بل څوک نشته، همدارنګ چې خالق الله دی، رازق الله دی، نو معبودی بر حق هم الله دی. او دویم دا دی چې علم ځان ته به حاصلوو چې معبودی بر حق صرف الله دی. په دې باندې باید چې علم ولرو، په جهالت باندې ونه ګرځو، او د دې معنا باید قبول کو لا اله الا الله. نو دغه دپاره باید چې موږ په دغه کلمې باندې عمل وکړو او د دې معنا قبول کو، انقیاد وکړو، طاعت وکړو، د الله عبادت وکړو، د بل شیانو عبادت نه کوو، توکل به پر الله کوو، نظر و الله ته کوو، قسمونه به الله باندې به اخلو، همدارنګ دا کلمه به وایو او په زړونو کې باید چې صدق وساتو، د درواغو په جو باندې کلمه ونه وایو، او همدارنګ اخلاص به پکښې کې وي، د خلکو دپاره دا کلمه به نه وایو، د الله دپاره وایو، او محبت به ساتو
دغه کلمې دپاره او د دغه کلمې په معنا باندې او الله سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دین د اسلام سره مؤمنانو سره الله دې موږ تاسو ته ټول توفیق راکړي چې په کلمه التوحید باندې عمل وکړو. الله دې موږ تاسو ته کلمه التوحید آخر په دې دنیا کې زموږ په جو باندې راوړي. الله تعالی اعلم.